أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. مخکې آیت مبارکه کې وفرمایل چې الله تعالی خپل دوستان د شکوک او د شبهاتو د تیرونا د ایمان او د یقین نور تراولی. نو یو مثال د هغې ذکر کړلو چې پای کې الله تعالی د دوانو ډلو تذکره وکړله. دلته کې دویم مثال ذکر کړي چې یو د الله تعالی ولی چې کله دا په ذهن کې دا خیال راغی چې یاره دا علاقه دومره زیاته تباه شوي او برباده شوي ده، د دې دا خلک به الله تعالی څنګه ژوندي کوي؟ د هغه په زړه کې ګویا چې د شک هغه شبهات هغه راغلل. نو الله تعالی هغه وفات کړلو او 100 کاله پسې بیا را ژوندی کو او هغه په خپلو سترګو باندې ولیدل چې د هغه چې کوم سورلی وه د هغه د هډوکو ذرات پراته وو. نو هغه ذرات را یوځای شو، هډوکي جوړ شو، بیا په هغه د غوښې هغه ذرات چې دي خاورې، هغه خاورې دوباره راغلې او د هغې نه غوښه جوړه شوه او په هډوکو باندې چړاو شوه او بیا هغه سورلۍ مکمل شوله او ده په خپلو سترګو ولیدله. نو د ده هغه شک ختم شولو او یقین مضبوط شولو. نو دا د شکوکو د ظلماتو نه د یقین نور ته د بوتللو دویم مثال ذکر کوي. فرمای او یا کا پشانتی د مثال، یا گوی چې فرمای یعنی گوی چې دا دویم مثال نه، نو فرمای او یا کا پشانتی د مثال الذي د هغه کس. فرمای چې دې باره کې مختلف اقوال دي چې دا څوک و. یو قول دا دی چې دا عربیه علیه السلام، یو قول دا دی چې دا حزقیل علیه السلام، او یو قول د عزیر علیه السلام دی چې دا راجح قول دی. او دا فرمای چې دا کم علاقه چې و دا د بنی اسرائیلو علاقه وه او دې باره کې فرمای چې دا د بیت المقدس علاقه وه چې دې باندې بخت نصر حمله کړې وه او دای ته و تاراج کړې وه، یعنی علاقې پورا تباه کړې وه. نو بیا دا خلک چې کله دوباره دغلته کې آباد شول، د دوی سره د تورات تعلیمات نه و. نو دا د الله تعالی یو حکمت و
چې عزیر علیه السلام دا په بنی اسرائیلو کې واحد داسې شخصیت و چې دته تورات پورا حفظ سره یادو. نو سل کاله پس چې دغه خلک کم آباد شول دوباره، نو هغوی ته د تورات تعلیمات دا عزیر علیه السلام په واسطې سره میلاو شول. نو دې کې د الله تعالی دغه یو عظیم حکمت هم و او عزیر علیه السلام ته د خپل قدرت کرشمه ښوول هم و. یعنی سل کاله پس د عزیر علیه السلام چې کم ضرورت راتلو خلکو ته، نو د هغې دپاره انتظام هم و او د عزیر علیه السلام ته د هغه په ذهن کې د راغلي وهم او د شک ازاله هم وه. فرمایي چې د دغه وجې نه چې عزیر علیه السلام ته تورات یادو، نو خلکو به له ډېرې مینې نه عزیر علیه السلام ته د الله تعالی زوی وي. او بیا وروسته دغه خبره هغوی عقیدې ته واړوله او دا یو غلطه عقیده یې خپله جوړه کړله. نو فرمایي چې مراد د دې نه عزیر علیه السلام دی او یا کلذي په شان د هغه کس مره چې تیر شولو علی قریة په یو علاقه باندې چې د بیت المقدس علاقه وه. دې کې مختلف اقوال دي. یو قول دا هم دی چې دا هغه علاقه وه کوم خلک چې د طاعون د وجې نه تښتېدلي وو، او نور اقوال پکې هم شته دي. وهي خاویة او دغه علاقه راغورځېدلې وه علی عروشها په خپلو چتونو باندې. یعنې لاول چتونه راتاو شي وو، بیا پې د دغه علاقې د هغه عمارتونو دیوالونه په دې چتونو له پاسه راتاو شي وو. نو فرمایي چې وهي خاویة او دا را پریوتې وه علی عروشها په خپلو چتونو باندې. قال نو اویده انا سرنګي، یعنی په کومه طریقه باندې، ان د کیفیت لپاره راځي، یعنی په کومه طریقه باندې یحیی ژوندي کوي به هذه دا الله تعالی بعد موتها رستو د مرګ د دینا. فاماته الله نو وفات کو دلر الله تعالی 100 عام سل کالا دی الله تعالی په دغه ځای کې حصار کړلو، د دنه یې روح واغستلو. او فرمایي چې په دغه دوران کې دی الله تعالی پټ ساتلی دی چې د چا تیرېدل په دغه ځای باندې نه دی شوي. نو فرمایي چې ثم بعثه نو بیا راپورته کو دلره الله تعالی. قال وی الله تعالی کم لبثت سونه وخت تیر کو تا؟ قال نو وی دا لبثت یوما تیر کړی د ما ورځ او بعد یوم یا د ورځې صحیحه. یعنی د چې لاول د تپوس جواب ورکړلو نو داسې وي چېرې ما به یو ورځ تېره کړي، یعنې شاید چې زه هغه یوه شپه په دې کې تېره شوي. لیکن دی چې کله دغلته کې وفات کېدلو نو دا د سحر ټیم و، او کله چې الله تعالی په ده کې دوباره ساه واچولو نو دا د مازدیګر د نور د پریوتلو ټیم و. نو دا خیال وکړو چې شاید هغه سحر و
او وس جو مازیګر دی نو باز یو می وی نو فرمای قال وی الله تعالی بل لبثت 100 عام بلکې تیر کړی دی تا 100 کاله او هغه علاقه چې کوم ورانه پرته وه هغه آباده شوې وه دوباره چې نو یو غټه خاریه ترې جوړه شوې وه یو چهل پهل او د زندګۍ ټول اثرات هلته کې موجود وو نو فرمایي چې تا 100 کاله تیر کړي دي فانظر نو وګوره الی طعامک خپل خوراک ته و شرابک او خپل سکاک ته فرمایي چې د ده سره انځر او انځر یو داسې میوه ده چې ډېر زر خرابیږي نو هغه انځر او د ده سره د سکاک دپاره د انګورو هغه رس او دا هم ډېر زر خرابیږي لم یتسنه چې نه دي خراب شي نو دا د الله قدرت و چې کم شی ډېر زر خرابېدو هغه نو خراب شي نو دا د قدرت یو نښه یې درته وښوله وانظر الی حمارک او وګوره خپل خر ته سورلۍ ته ولنجعلک او د دې دپاره چې مونږ وګرځو تا لره آیتن یوه نښه د عبرت چې خلک د دې نه عبرت والي عام طور د هر چا ذهن کې دغه خیالي چې الله تعالی به دا خلک دوباره ژوندي کوي نو څنګه به یې ژوندي کوي نو تا د خلکو دپاره د عبرت نښه جوړه کړو چې خلک دا واقعه رایادوي نو دا یقین به یې پیدا کېږي وانظر الی العظام وګوره هډوکو ته کیف ننشزها څنګه یو ځای کوو مونږ دې لره دغه د خر دا ژوندي کول دا د ده د سترګو د وړاندې وکړلی شول ثم بیا نکسوها اغوندو مونږه دې هډوکو ته لحما غوښه فلما نو هر کله تبینه چې واضح شوله له دته یعنې پوره منظر یې ولیدو چې دغه هډوکي لاول راجمع شول بیا پې غوښه چړاو شوله او بیا سرمن پې راله او بیا هغه اواز هم وکړلو ژوندی شولو نو قال وی ده اعلمو زه پوه شوم ان الله یقینا الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قادر دی زما په ذهن کې چې کم وهم پیدا شو نو هغه زایله شو ختم شو لاول علم الیقین او وس عین الیقین شو علم الیقین دغه ته وایي چې تا یو خبره ته ومني په دلایلو سره دې ته علم الیقین وایي او عین الیقین دې ته وایي چې ته د یو خبرې مشاهده وکړې یو شی په خپله ووینې او ستا یقین ته راشي نو دته الله تعالی د علم الیقین نه پس د عین الیقین مشاهده وکړله نو وی فرمایل چې یقینا الله تعالی په هر څه قادر دی نو دا مثال شولو چې الله تعالی خپل اولیاء او مومنان د شکوکو د تیرونه د یقین نور ته راوباسي او کلذي یا پشانتی د هغه کس مره چې تیر شو علی قریة په یو علاقه باندې وهي خاویة او دارا پریوتی وا علی عروشها په چتونو خپلو باندې قال نو ویدا انا سرنګي یحیی ژوندي بکی دی هذه دی لرا الله الله تعالی بعد موتها رستو د مرګ د دینا فاماته الله نو مړ کو دلر الله تعالی
مئة عام سل کالا ثم بعثه نو بیا یې راپورته کړو ده لره. قال وی الله تعالی کم لبثت سونه وخت تیر کو تا؟ قال نو وی ده لبثت یوما تیر کړما یو ورځ او بعد یوم یا د ورځې صحیحه. قال نو وی الله تعالی بل لبثت بلکې تیر کړتا مئة عام سل کالا. فانظر نو وګوره الى طعامک خوراک خپلتا و شرابک او سکاک خپلتا لم یتسنه چې نه دی خراب شوی. وانظر او وګوره الى حمارک خپل سورلی ته ولنجعلک او د دې دپاره چې وګرځو مونږه تا آیتن یو نښه د عبرت للناس د خلکو دپاره. وانظر وګوره الی العظام اډوکو ته کیف سرنګي ننشزها یوځای کوو مونږ دې لره ثم نکسوها بیا اغوستو مونږ دې ته لحما غوښه. فلما نو هر کله تبین له چې واضح شوله دته قال وی دا اعلم زه پوهېږم زه پوه شوم ان الله یقینا الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر په هر څه قادر دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. زموږ د دې درس یو ملګری بیمار دی، دعا وکړئ پروردګار ته ورته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي. د دې درس د برکته پروردګار دغه تکلیف زر تر زره ختم کړي. پروردګار څومره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې، پروردګار ټول ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي. زموږ د اورېرې دپاره دعا وکړئ پروردګار ته ورته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.